سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې دوه مهمې د کار باره کې جملې زده کړو. دوستانو، دوه شیان د موږ سره یو ټایل سایت وي مطلب نیمه وخت، یو فل سایت وي مطلب بشپړ یعنی مکمل وخت، پوره وخت. کله چې موږ چاته وایو آیا ته نیم وخت یا بشپړ وخت کار کوي یعنی پوره وخت یا نیم وخت کار کوي، چې په انګلیسي کې ورته فل ټایم او پارت ټایم وایي، په الماني کې ورته ټایل سایت او فل سایت. ټایل سایت وایي نیم وخت، فل سایت وایي پوره وخت. نو دا جمله په الماني ژبه کې داسې وایو: Arbeitest du Teilzeit oder Vollzeit? Arbeitest du Teilzeit oder Vollzeit یعنی پوره وخت کار کوي که نیم وخت کار کوي. که چیرته موږ په الماني ژبه کې وایو، د مثال په تور زه وایم خان پوره وخت کار کوي یعنی بشپړ وخت کار کوي یعنی فل سایت کار کوي. نو دا جمله په الماني ژبه داسې وایو: Khan arbeitet Vollzeit. خان arbeitet Vollzeit وای خان پوره وخت یعنی مکمل کار کوي.